سلامونه ګرانو ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. د موبایل د سافټویر یا پروګرام 14 درس ادامه ده. موضوع هم پینکوډ ده. ګرانو ملګرو په انکوډ په موبایل کې مربوط د سیم کارت کېږي، یعنی که چېرته سیم کارت وباسئ دا کوډ بیا پې نه راځي. په افغانستان کې دا کوډونه چې دي عموما 4 صفره دي، یعنی په څه معنا دا کوم د کمپنۍ څخه سیم کارتونه چې راوځي 4 صفر عمومي کوډونه دي. خو دا پین کوډونه بعض وخت تاسو تغییرول هم شئ. مثلا زه خپله موبایل کې اوس درته ښیم. ګران 4 صفره د عمومي او که چېرته تغییر شوي وي بیا نو دا زده چې مثلا 3 دفعې نه غلط تاسو کوډونه ورکئ نو دا بیا څه شی کوي POK کوډ غواړي. اوس دا ماته معلوم ده کوډ یې ومنل شو، دغه د موبایل خلاص شو. خو که چېرته تاسو موبایل ته 3 دفعې غلط کوډ ورکئ پین کوډ، مثلا اوس خو ماته معلوم و 2 ځلې ما خپله کوډ غلط ورکړی و، اخطار یې راته راکوی. که چېرته تاسو 3م ځل دا کوډ ورکئ نو هغه نه بعد به تاسو پین کوډ په POK کوډ بدلیږي. POK کوډ چې دی ګرانو ملګرو په سیم کارتونو باندې شته دی. کله چې تاسو نوی سیم کارت واخلئ دلته بیا کوم کلک کاغذ چې په دغې لیکلي دي ګران ملګرو دلته ښه غټ لیکلي پین کوډ 4 صفره او POK کوډ چې دا 8 عدده راځي 8 40 14 55 یو مثلا د دغه سیم کارت ته. نو همدا طریقه ده ګران ملګرو. کله چې مثال تاسو نه پین کوډ وخوري عمومي کوډ 4 صفره ده او هغې نه بعد که مثلا تاسو ته دا کوډ یاد نه وي تاسو غلط 3 ځله پین کوډ ووهئ هغې نه بعد بیا تاسو نه POK کوډ غواړي. POK کوډونه چې دي د سیم کارت په دغه کلکو پښو کې همیشه دپاره موجود دي. کله چې هغه کوډ درنه غلط شو بیا د POK کوډ ورکړئ هغې نه بعد بیا ستاسو کوډ څه شی کېږي صحیح کېږي. او که چېرته بیا دا طریقه هم ونه شوله نو د ټلیفون شمیره به تاسو راواخلئ، مثلا MTN اتصالات یا MTN یا نور سیم کارتونه چې د هغې شرکت ته زنګ ووایئ، لکه د اتصالات 888 یا ته زنګ ووایئ، د MTN 209 یا ته زنګ ووایئ او داسې د نور شرکتو کمپنیو ته زنګ ووایئ او د خپل بند شوي سیم کارت شمیره ورکړئ، تاسو ته به کوډ درکړي. نو هغې نه بعد بیا تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دا د سیم کارت کوډ والوځوئ. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او له ملګرو سره به یې شریکه کړئ. که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی شمس MSD مسعودي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکې کړئ. راتلونکی درس مو انشاءالله چې د نیټورک لاک په اړه ده یا هم د شبکې د کل په اړه. هیله ده چې هغه ویډیو مو وګورئ او که چېرته کومه ستونزه یا مشکل لرئ موږ ته کمنټ وکړئ، انشاءالله چې ځواب به درته درکړو. تر بیا پورې ښې چارې، خدای پامان.